دا کیسه ده د یو بادشاه او د یو شهزادګۍ. دا شهزادګۍ د پلار نه د 5 کالو په عمر کې ورکه شوې وه. خو د ټولو نه مخکې زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې داسې ښکلې او خوندورې ویډیوګانې تاسو ته مخې ته راځي. په یو ملک کې یو بادشاه اوسېدو. د دې بادشاه یوه لور وه چې دا د 5 کالو وه. بادشاه به خپلې لور سره ډیره زیاته مینه کوله او اکثر به چې بهر تلو نو لور به هم ځان سره بهر بوتلله. د دې شهزادګۍ نوم زهره و. بادشاه به ورته د مینې نه نور وي. د دې شهزادګۍ غټې غټې سترګې وې او ډیره زیاته ښکلې هم وه. هر چا به دې وړې شهزادګۍ سره ډیره زیاته مینه کوله. یو ورځ بادشاه ځان سره بهر لور بوتلې وه چې هلته کې یو ځنګل و. په دغې ځنګل کې اچانک ډاکوانو حمله وکړه. د سپایانو او د ډاکوانو په منځ کې ډیره سخته جګړه شروع شوه. اسونو منډې شروع کړې او شګې په الوتو باندې شوې. هر طرف ته شور او غوبل جوړ شو. شهزادګۍ ځنګل طرف ته منډه کړه. په دغې دوران کې ډیر زیات تیز طوفان او باران هم شروع شو. چا هم شهزادګۍ ونه لیده چې په کوم طرف باندې لاړه. بادشاه د لیونو په شانتې خپله لور کته خو ملا ورته نشوه. ډیرو ورځو پورې اسپایانو ځنګل کې د شهزادګۍ تلاش کولو خو د شهزادګۍ هیڅ څه پته ونه لګېده. ټولو دا سوچ کولو چې کیدای شي شهزادګۍ په ځنګل کې ځنګلي ځناورانو خوړلي. بادشاه دې غم ډیر زیات کمزوری کړی و. په ماښل کې خوشحالۍ مکمل ختمې شوې. هر کال به بادشاه د زهره سالګره مناوله او ډیر زیات خفه به و. هغه به د دې شهزادګۍ وړوکي تاج ته کتو او د سترګو نه به یې اوښکې بهیدې. بل طرف ته دې ځنګل سره خواته یو غریب سړی اوسېدو چې د هغه نوم رحمت و. رحمت به په کور کې خپلې ښځې سره اوسېدو. د رحمت او د ده د ښځې اولاد نه و. یو سهار رحمت ځنګل ته د اونو کټکولو دپاره لاړو. ده ته هلته کې یو ماشومه نجلۍ میلاو شوه. د دې کپړې ډېرې زیاتې قیمتي وې خو دا ماشومه ډیره زیاته یریدلې وه. رحمت دا ماشومه ځان سره خپلې جونګړې ته راوسته. د رحمت ښځې دا ماشومه په خپل غېږ کې واغشته او وی چې رحمته زمونږ خو اسیم بچي نشته، دا مونږ ته الله پاک راکا، بس دا نن نه پس زما او ستا لور ده. دی هم د دې نوم نور کېښودو ځکه چې دا ډیره زیاته ښکلې وه. خو دې ته پته نه وه چې دا یوه عام ماشومه نه ده بلکې دا یوه شهزادګۍ ده. شهزادګۍ د دې خاورو په کور کې غټېده. غربت په دې کور کې دومره زیات و چې کله کله به دې سپوره روټۍ هم وخوړه او کله کله به د څو ورځو نه اوږې هم پاتې شو. خو رحمت او د ده ښځې نور سره ډېر زیات محبت کولو. نور په ماشومتوب کې ډېره زیاته محنتي وه. دا به سهار وختي ځنګل ته تله، لرګي به یې کټ کولو او دا لرګي به یې بیا په بازار کې خرڅولو. د دې په نرمو لاسونو باندې پولې جوړې شوې وې. خو دې چرې هم خپل میرنه پلار رحمت ته شکایت نه کړی. کله به چې دا د شپې ستړی کور ته واپس راغه نو دی به اسمان طرف ته کتو او یو عجیبه غونډه کې خفګان او اداسي به د دې په زړه کې وه. دې ته داسې ښکارېدو چې د دې د زندګۍ نه سروک شوي دي. خو دې ته معلوم نه و چې څه، ځکه چې شهزادګۍ ته د دغې واقعې نه بعد هر څه هېر شوي و او پته ورته نه وه چې زه یوه شهزادګۍ یم. یو ورځ رحمت ډېر زیات بیمار شو. په کور کې د دوایانو دپاره پیسې نه وې. نور فیصله وکړه چې هغه به د بادشاه محل کې نوکري شروع کړي چې هغه خپل د بوډا مور او پلار مدد وکړي. په بل سهار باندې نور محل ته لاړه. نور ساده کپړې اچولې وې. د دې په مخ باندې معصومیت او په سترګو کې غربت ښکارېدو. د محل خادمې دې ته په کچن کې کار ورکو.
نور به ورځ او شپه محنت کولو، کله به یې فرش صفا کولو، کله به یې لوښي وینځلو او کله به یې په باغ کې اونو ته اوبه ورکولې. د محل خلک د نور د شرافت او د ښه طبیعت نه ډېر زیات متاثر وو. بادشاه اوس بوډا شوی و، د ده ویښته سپین شوي وو او په مخ باندې د غمونو د لاسه چوڼې راغلي وو. بادشاه به اکثره د محل په برنډه کې ولاړ او اسمان ته به یې کتو. یو ورځ محل کې غټ دعوت و، ټولو نوکرانو زر زر کارونه کولو. نور به غټ غټ لرګي اوچتولو چې اچانک د دې خپه وښویده او دا را پرېوته. د دې په غاړه کې یو لاکټ و چې هغه لاکټ بهر راووتو. دا وخت کې باچا هم هلته کې موجود و. د باچا نظر په دې لاکټ باندې پرېوتو. باچا فوراً حیران شو او لاسونه یې په رپېدو شو. دا هغه لاکټ و چې بادشاه خپلې لور ته د پیدایش په وخت باندې غاړه کې اچولی و. دا یو شاهي لاکټ و او په دې باندې شاهي مهر هم لګېدلی و. د بادشاه عقل بالکل حیران شو او ورته ووی چې بچې دا لاکټ تا سره د کوم ځای نه راغو. نور ورته په یریندو کې آواز باندې ووی چې دا لاکټ خو ما سره د ماشومتوب نه دی. زما پلار ما ته وی چې کله ته ما په ځنګل کې مونته وې نو دا ستا په مرۍ کې و. بادشاه چې دا خبره واورېده نو په سترګو کې اوښکې راغې او ده فوراً د محل هغې خاله ته آواز وکړو چې کومې خاله د دې شهزادګۍ په ماشومتوب کې پالنه کوله. دې خاله نور ته په غور سره وکتو. بیا د نور په لاس باندې یو پیدایشي د سپوږمۍ نشان هم و. خاله چې کله دا نشان ولیدو نو خاله په تیزه باندې ووی چې دا خو شهزادګۍ زهره ده. په محل کې هر طرف ته خاموشي خوره شوه. د بادشاه د سترګو نه اوښکې را روانې شوې او بادشاه په رپېدو سره نور ته خواته راړو او ځان ته یې راغاړې باسته او ورته یې ووی چې زما لور، زما زهره، 20 کاله پس الله پاک ته ما سره میلاو کړي. شهزادګۍ نور او بادشاه یو بل ته کتلو او ژړلو یې. شهزادګۍ نه پوهېده چې دا خوب دی که حقیقت. بادشاه شهزادګۍ ځان سره محل ته یو کمرې ته بوتله چې د دې د ماشومتوب تصویران او د دې د لوبو سامانونه محفوظ پراته وو. نور چې دا ټول شیان ولیدو نو حیرانه شوه. د دې په زړه کې یو عجیبه غونته کې کیفیت پیدا شو او دې ته هغه ټول یادونه په را یادېدو شو. خو اچانک د شهزادګۍ د سترګو نه اوښکې روانې شوې او بادشاه ته یې وویل چې زما مور او پلار رحمت بابا او د هغه ښځه یوازې دي. بادشاه فوراً سپایانو ته حکم وکړو چې د رحمت بابا جونګړې ته ورشئ او رحمت بابا او د هغه ښځه عزت سره محل ته راولئ. چې کله رحمت او د ده ښځه محل ته راوو نو دوی ډېر زیات یېرېدلي وو. دوی وی کیدای شي چې زموږ لور څه غلطي کړي نو ځکه یې موږ راغوښتي یو. چې څنګه نور په محل کې خپل مور او پلار یعنی رحمت بابا او د هغه ښځه ولیدو نو رامنډی کا او دوی ته ورغاړې وتو او ورته ووی چې زما بابا جانه. د رحمت د سترګو نه اوښکې را روانې شوې او ورته یې ووی چې لورې ته ټوک خو یې که نه. بادشاه راغو او ورته یې ووی چې رحمته تا زما لور ته زندګي ورکړې ده. نن نه پس ته یو غریب سړی نه یې بلکې زما د خاندان حصه یې. رحمت او د ده ښځه په ژړا شوې. نور شاهي لباس واچولو. په شاهي لباس کې نور ډېره زیاته ښکلې ښکارېده خو نور ته د غربت پته وه ځکه چې نور 20 کاله په غربت کې تیر کړي او دې ته پته وه چې غریبي څه شیز دی. نور چرې هم خپل غریبانان مور پلار نه یېرولو. نور به اکثر د محل نه بار وته په غریبانانو کې به یې روټۍ تقسیموله او د غریبانانو خلکو یې مدد به یې کولو. نور به اکثر ځنګل ته هم تله او هلته کې به یې خپل یادونه تازه کولو او اکثر به یې پکې لرګي هم کټ کولو. په پورا ښار کې جشنونه مناول شروع شو. 20 کاله پس رکه شهزادګۍ خپل پلار ته میلاو شوه.